طالبانو ته د مقاومت شورا اخطار وایي پر قانونو معامله مه کوئ چې موږ راغلو بیرته یې لغوه کوو. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان ژغورنې ملي مقاومت شورا په نوم د طالبانو مخالفه ډله د طالبانو لخوا د 7 قانونو د کیندنې تړون لاسلیک کول ناقانونه او د اصولو خلاف بولي. دغه شورا وایي په راتلونکي کې چې افغانستان قانوني نظام ولري دغه ټول قراردادونه به لغوه شي. د طالبانو د قانونو پټلم وزارت د پنجشنبې په ورځ د وږي په نهمه د 6 میلیارډ او 750 میلیونه ډالرو په ارزښت د 7 لویو قانونو د استخراج تړون له کورنیو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک کړ. د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په بهر کې جوړه شوه د دغو تړونونو د لاسلیک کولو په غبرګون کې وویل طالبانو دغه تړونونه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د رضایت د ترلاسه کولو او د عامه او ملي شتمنیو د لوټولو په موخه لاسلیک کړي دي. دغه شورا ویلي د افغانستان قانونونه د خلکو ملي شتمنۍ دي او پړی تصمیمونه د مشروع او ولسواک نظام صلاحیت دی. د مقاومت ملي شورا طالبانو یوه ترهګره ډله بولي او ټینګار کړی چې طالبانو د یوې دسیسې له مخې د هیواد او خلکو پر سرنوشت واکمن شوي دي او هیڅ شرعي حقوق او قانوني اساس نه لري. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا ټینګار کړی چې دغه تړونونو لاسلیک کول ناقانونه او د افغانانو د ملي ګټو خلاف پریکړه ده. دغه شورا قراردادي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې د نامشروع نظام سره د قراردادونو لاسلیک کول نااعتباره دي او د وضعیت په بدلون سره به دغه قراردادونه نه یوازې دا چې قانوني اعتبار ونه لري بلکې له قراردادیانو سره به قانوني چلند هم وشي. د طالبانو د قانونو وزیر شهاب الدین دلاور وایي د قراردادونه کولی شي افغانستان په زیان بسیا کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.